په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ یعنې د امریکایانو په تجهیزاتي مرکز لوی بګرام بیز باندې څو موټر بم بریدونه وشول او چاته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. سلامونه او پښتنه مینه، تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. ګلونو دوستانو، نن ورځ په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ یعنې د امریکایانو غټ بیز چې د باګرام په نوم یادیږي، په دې اړه کې 2 موټر بم بریدونه وشول او په دې بریدونو کې چاته مرګ ژوبله اوښتې ده. ویډیو تر اخره وګورئ او تازه معلومات به لاسته راوړئ. چارواکي وايي د افغانستان د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د امریکایي پوځي اډې سره شوي ځانمرګي او وسلوال برید کې شاوخوا 90 ملکي وګړي او داسې نور امریکایي مامورین هم شامل دي. دغه پیښه د چهارشنبې په سهار رامنځته شوې او د باګرام ولسوال عبدالشکور قدسي رسنیو ته ویلي برید کوونکو سهار 5 بجې د 3 موټري بمونو سره باګرام کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډه برید کړی دی. هغه ویلي 6 برید کوونکي په سیمه کې د یو روغتون ودانۍ ته ننوتلي چې د هغوی د جملې څخه 2 بریدګر د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي او د پاتې 4 په ضد لا عملیات دوام لري. هغه وایي په ډزو او بریدونو کې 80 نه زیات ملکي، نظامي او خارجي میلمنو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده چې په دغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړي دغه برید یو تروریستي برید بللی دی. له بل خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې د باګرام برید طالبانو کړی دی او د غوڅ ملاتړ مامورینو او امریکایي سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې. دا په څه معنا ده؟ په دوحه کې خبرې روانې دي دوهم ځل لپاره او دلته طالبان او امریکایان یو له بل سره په جنګ دي. تېره ورځ راپور خپور شوی و چې امریکایانو او طالبانو ترمنځ اوربند شوی دی، خو له افغان دولت سره تر اوسه اوربند نه دی کړی. خو دا اعلامیه خپره شوې وه چې طالب ځواکونو او طالب مشاورینو له امریکایانو سره اوربند کړی دی او دوی به ډزبندي اعلانوي. ګلونو دوستانو، که معلومات مو خوښ شوي وي او د لا ښه کره او دقیق معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو مو له ملګرو سره شیر کړئ.